سلامونه دوستانو د تاسو واورو معلومه ده چې څو ورځې مخکې اماراتو حکومت هغه مسافرو لپاره چې واکسین مکمل کړي دي دوی بیرته امارات ته راځي نو هغه لپاره دوی پی سی آر ټیسټ ختم کړ خو یادو کسانو سره باید د واکسینو سرټیفیکیټ وي د سیو سرټیفیکیټ باید وي کم کې چې کیو آر کوډ موجود وي نو د سرټیفیکیټ زموږ خوا مسافرو لپاره خو ډیر آسان دی چې اماراتو کې واکسین کړي دي او دوی اوس مهال په وطن کې دوی په اسانه سره کولی شي چې الحسن خلاص کی په هغه کې خپل پروفایل خلاص کی او خپل پروفایل لاره دوی دلته راشي د دې ځین خپل د واکسین سرټیفیکیټ ډاونلوډ کوي سکرین شاټ تریو باسي خو زموږ خوا مسافر چې وطن کې واکسین کړي هغه خو د سي الحسن ته نه راځي او نه ترې سرټیفیکیټ ډاونلوډوي شي نو دوی لپاره دوه اپشن دي یو دغه یو سرټیفیکیټ چې تاسو ګورئ د بیت جوړ کې کم چې کابل کې جوړیږي کدا چیرې دوی نشو جوړوي نو دوی باید بیا پی سی آر ټیسټ وکړي چې کوم باندې چې تر 8 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی نو دغه دوه اپشن ورسره دي چې د سرټیفیکیټ جوړ کړي او یا چې کله د پرواز وي هغه څخه د مخکې پی سی آر ټیسټ وکړي دغه کسان یادوم چې وطن کې واکسین مکمل کړي او هغه کسان چې واکسین بالکل نه کړي هغه لپاره هم کرونا ټیسټ ضروري دی کله چې دوی بیرته امارات ته راځي نو دوی باید کرونا ټیسټ وکړي چې کم باندې 8 ساعتونو څخه زیات وخت نه وي تیر شوی نو دا زموږ کوم مسافر چې اوس مهال کې امارات ته راځي نو هغه لپاره دغه پروسیجر دی نو علاوه دې وکړي د معلومات تاسو ته ګټور تمام شي وي د نورو د معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ په اخر کې تاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم حد او باد اوسئ